السلام علیکم برادر. سلام علیکم. خوب است. خودت معرفی کو. شیخ محمد هستم از ولایت پروان. ماشاءالله برادر. سوال امروزه ما این است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله نام محمد کی سرش مانده؟ نام محمد سر محمد صلی الله علیه و آله کی مانده؟ سر حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله نام محمدشه. یعنی ما شما که نام میمانیم که مثلا نام من نجیب الله است، نام مرا نام پدرم مانده که نجیب الله، نامشون نجیب الله شد. سر حضرت محمد صلی الله علیه و آله نامش کی مانده که محمد؟ پدرش مانده. پدرش خود فوت کرده بود. خودم خود ترکیش مانده. در خود ترکی وقت که 2 ماه بود در شکم مادر بود که پدرش فوت کرده بود. مادرش مانده. مادرش که 60 ساله شد مادرش نمانده. پاکایش نشد. جان سپاس برای سلامت. السلام علیکم قاری صاحب. و علیکم السلام ورحمة الله. اول د خپل پیژندنه راته وکړه، تعارف دی وکړه. زه فضل واحد شاهین د پروان پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د عربي څانګې زده کوونکی یم. ماشاءالله ورور، الله سلامت لره. محصله مې درسونه مانه ان شاء الله. موږ د نن ورځې پوښتنه ده چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مبارک نوم چا پرې کېښوده؟ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مبارک نوم د دوی نیکه پرې کېښوده، عبدالمطلب. ماشاءالله. مننه درڅخه کوو او مستحق د جایزې اجازه به درکړو. دا مو ستاسو جایزه ورو. سلامت اوسئ. موږ سره پاتې کېږئ. خوشحاله اوسئ.